السلام علیکم درنو لیدونکو، نن درته یو ډیر مهم راپور لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. 2 ورځې وړاندې د کاپیسا ولایت کوهستان ولسوالۍ 2مې برخې نومي سیمه کې 11 کسانو پر 2 میرمنو تیری کړی. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست او پولیسو د پیښې پخلی کړی دی. مسؤلینو ویلي دي چې دغه 2 میرمنې له کابل ولایت څخه کاپیسا ته راغلي وي. لاره کې د سپرلۍ موټر خراب شوی او وسلوالو یو کور ته دننه کړي دي چې وروسته یې پرې تیری کړی. د کاپیسا د پولیسو ویان شایق شورش په دې اړه رسنیو ته ویلي دي د دې تور په تړاو موږ توانېدلي وو چې 11 تنه ونیسو او زموږ پلټنې روانې دي. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیسې شکیبا سیفي رسنیو ته د پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې د امنیتي ننګونو له امله تر اوسه نه ده توانېدلې چې د پیښې سیمې ته ولاړه شي. د پیښې یوې قرباني شوې میرمنې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي پر 5 تنو یې زه پوه شوم چې تیری یې وکړ، پر نورو یې پوه نه شوم ځکه چې حالت مې ډېر خراب و. دوی پخپله وویل چې هم غلیو او هم شوکي کوونکي او هم د خدیجه وکیلې ساتونکي یو. دغه میرمنې ادعا کوي چې تیری کوونکي د ولسي جرګې د غړي خدیجه الالهام ساتونکي وو، خو تر اوسه خدیجه الهام په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.